ز اعلان کوما نه پکې برګه جنډه منما نه پکې شنه منما نه پکې سره منما نه پکې بل منم بل دې ټیم کې د کلمې په شان فرض شوې ده چې یو رونه شي او زمونږ دا ځای ستړی شو چې د خدای په خاطر او قسمونه پې خورو چې څرنګه شرطونه یې هغه تاسې تږدو سوال دا کوو چې تاسو په منځ کې نور د هېڅ شي کمی نشته نه بېګا څوک نه هروده شوي وو نه سبا څوک نه هروده کېدی شي البته پرون د وطن بچوړي مړه دي نن مړه دي او سبا مړه کېږي نو فرض شوې قصه دا ده په دې ټایم کې چې د خدای تعالی په خاطر د رسول علیه السلام په خاطر د پښتون قام په خاطر د خپل موجوده نسل په خاطر او د را روان نسل په خاطر تربګنۍ پرېږدئ نفرتونه پرېږدئ خانۍ پرېږدئ او دا نمه نمایش پرېږدئ او په هر صورت کې د دې لاسونو پړقولو والله بالله کې خوند راکوي مونږ په خپله خاوره کې امن غواړو مونږ په خپله خاوره کې امن غواړو مونږ په خپله خاوره کې مونږ په خپلو غرونو کې مونږ په خپلو غرونو کې مونږ په سړکونو کې مونږ په سړکونو کې مونږ په سکولونو کې ډېره زیاته مننه ګوره که دا ټول یو بل ته غلی غلی ووي نو غلی به شو ها ای رورې د کوربه په شان ټول قربانه یو ټول یو وروڼه یو ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب خبره وکړه همدغه حقیقت دی ګوره مونږ ټول پښتانه د چړې په څوکه روان یو په جۍ روان یو سنجیدګي چې څومره فرض شوې ده انو دومره له منځه روانه ده دا زما د سکه ورور او د کوربه په حیث باندې د پروفیسر صاحب د ګیلې جواب نشم کولی خو هغه بیخي سل په سله په خپله خبره کې حق په جانب دی زه د یو دوو شعرونو نه شروع کوم او زه د داسې ملګرو په منځ کې ولاړ یم او تر شاهد وروره ټول درانه ملګري زمونږه باقر وروره زلمی مجیب زلمی ورور ټول ډېر نازولي دي زمونږ خوشبختي ده چې نن میلاو شو وامه اورېده دغه تکړه شاعران دي او زه کله کله چې ته شعرګوټې لیکم زه غواړم دا چې زه فقط دوه خبرې وکړم خو د خپل استاد محترم له دوو شعرونو نه شروع کوم والکانو خاموشي خواب پلیز شاعره د باد غوندې په هر منظر تیرېږم او خاندم د باد غوندې په هر منظر تیرېږم او خاندم زه شوې تجربه یم بیا کېږم او خاندم د باد غوندې په هر منظر تیرېږم او خاندم زه شوې تجربه یم بیا کېږم او خاندم د کوم کیفیت به درته وایم جانانه د کوم کیفیت به درته وایم جانانه د کوم کیفیت را تیرېږم او خاندم زه د خپل استاد محترم سید شاه سعود صاحب دغه دوه شعرونه تاسې ټولو ته ډالۍ کوم دا شعر د هغه دی خو په دې کې دا چل د موبایل دی ها دا د سید شاه سعود صاحب شعرونه دي تاسو ټولو ته یې ډالۍ کوم سرجي د ماتو زړونو بددعا شه ورپسې د ماتو زړونو بددعا شه ورپسې جانان چې درنه تللی دی بلا شه ورپسې او تا هسې د شوخۍ ورته ویلي وو چې ځم
تا حاصل شوخه ورته ویلی و چې ځم سړی لیونی شوی دی اوس راشه ورپسې او د ګیلمن ورور شهید په دې غم باندې مې ډېرو ملګرو ته دا شاه سعود صاحب له دې غزل نه دا شعر لیږلی و چې دردونه قراریږي لږ د مالګې په اوبو دردونه قراریږي لږ د مالګې په اوبو او چې څوک درته یادېږي په ژړا شه ورپسې دردونه قراریږي لږ د مالګې په اوبو چې څوک درته یادېږي په ژړا شه ورپسې او هر څه ورپسې پرېږده چې دعوه کوې د عشق هر څه ورپسې پرېږده چې دعوه کوې د عشق کشکول ورپسې پورته کړه ګدا شه ورپسې او زړګیا بې سببه دې څوک نه مني وجود زړګیا بې سببه دې څوک نه مني وجود دنیا درپسې شوې ده دنیا شه ورپسې او آخري شعر دی دا مه ګوره چې قیس دی که منصور دی که سعود چې هر څوک په دعا وي په دعا شه ورپسې زه به خپل نظم له راځم دا نظم ما ویلی دی نوې شعرونه او نوې قصې را سره نشته دی یو غزل دی خو زه د ټولو ملګرو په اجازه باندې یو خبره کوم له شعر نه به دا خبره زه په اسانه وکړی شم ښه شاعر نه یم د پښتنو د بونیر د سوات د دیر د چتراله تر بولانه تر خیبر او تر کراچۍ زما دا جولۍ غوړومه ای د خدای په خاطر باندې تاسې دلته چې کوم زموږ نه پیدا کشران بچوړي دي یعنی یو مثال یې داسې درکومه چې شاهد روره پروفیسر صاحب موجب زلمی رور او تر افسر مشر رور سراج الدین لالا طاهر بونری صاحب ټول چې ناست شئ مشران تاسې چې کله خپل د دوه درې کالو ماشوم بچوړی د دې روډ په څنګ څنګ د ځان سره د ګوتې نه نیولی د تاسو د ټولو نه غټ کوشش صحیح چې دا ماشوم دا ګوته پرې نه دي او روډ ته نشي او ټرک او ګاډی راله ونه وړي داسې کوو که نه کوو زمونږ په ژوند کې زمونږ د خپل ذات نه د دې ذات د چوکاټ نه راوتلې قصه ده صفا سوچه قصه ده پروفیسر صاحب وی جلسه جوړه شو ده جلسه یې نه جوړوو دا امن مشاعره او د امن د دریو ټکو الف میم نون د لاندې نن پښتانه ټول په ټوله بې امنه دي الکانو زما مشرانو او ادب پاره ملګرو ورونو یو قول کوو نن یو لوز کوو او خامخا یې کوو زه اعلان کوم نه پکې برګه جنډه منمه نه پکې شنه منمه نه پکې سره منمه نه پکې بله منم بله دې ټایم کې د کلمې په شان فرض شوې ده چې یک یو رونه شي او زمونږ دا ځای ستلی شه چې د خدای په خاطر او قسمونه پې خورو چې څرنګه شرطونه یې هغه تاسې تږدو سوال دا کوو چې تاسو په منځ کې نور د هېڅ شي کمی نشته نه بېګا څوک نه هروده شوي وو نه سبا څوک نه هروده کېدی شي البته پرون د وطن بچوړي مړه دي نن مړه دي او سبا مړه کېږي نو پرست شوې قصه دا ده په دې ټایم کې چې د خدای تعالی په خاطر د رسول علیه السلام په خاطر د پښتون قام په خاطر د خپل موجوده نسل په خاطر او د را روان نسل په خاطر تربګنۍ پرېږدئ نفرتونه پرېږدئ خانۍ پرېږدئ او دا نمه نمایش پرېږدئ او په هر صورت کې د دې لاسونو پړقولو والله بالله کې خوند راکوي او په دې سټیج کې په ژړا شو بیا به د خلک نورې معنی وکاږي
چوټ لیونی شوي یو چوټ لیونی شوي یو یو راته یې مو د خپل بچي د خپل ذات د خپل سر او د کور خبره کوي مولا کریم باچا زما څلور بچي دي له دې نه مې الله خلاص کړه اوس سړی د قام خبره ډېره خراب طرف ته روانه ده او له څو ورځو نه ګورم چې څومره سنجیدګي پرست شوې ده دومره قام بدتمیزۍ ته تللی دی دومره قام د نابالغۍ د جذباتو سره مخ دی او زه خفه په دې یم دا که څوک هم دی څوک هم چې د پښتون وطن په چوکاټ باندې هغه خپل اعلان تکرارومه دوباره یې کومه په خپل کلي کور او په خپله کډه کې په خاندان کې مې کړی دی دې قام ته نن بیا کوو دلته جنګ پسې دی او ما مه شمېره درګډ یم او زه ستا نه ښه یم او ته څوک او پلانې دا چل روان دی او که نه دی روان ورونو زه اعلان کوم خپل قام دا چې ناست شئ د بهي کلي ولس د سوات د مشر کور میلمانه رونه او د ټول وطن پښتون دا غږ چې چېرته رسي اعلان کوم په سوچ سمجھ کومه ټول قام زمانه نر دی ټول قام محترم دی ټول قام قدردان دی او زه په ذاتي طور دا اعلان کوم ټول په تله د انصاف باندې درانه کاڼي سپکېږي او په دې بېرحمه ملک کې فقط دوه طبقې اوسېږي یوه طبقه نهره ده او بله نه مړېږي په دې ځان پوه کوئ خاموشي دا ښه ده زه غواړم دا چې په دې شعر جوهر نه دی فلسفه نه ده خو چې پوه شئ قاضي صاحب ته خبر یې د انصاف په نوم څه کېږي په تله د انصاف باندې درانه کاڼي سپکېږي او په دې بېرحمه خاوره فقط دوه طبقې اوسېږي یوه طبقه نهره ده او بله نه مړېږي قاضي صاحب هر سړی دلته په خپل عدالت دی معیار د ښه او بد دلته خاني ده او غربت دی قاضي صاحب هر سړی دلته په خپل عدالت دی معیار د ښه او بد دلته خاني ده او غربت دی د سپین په متضاد دلته د تور رنگ وکالت دی او قاتل خنجر پلاس بری او مړی ملامت دی قاتل خنجر پلاس بری او مړی ملامت دی قاضي صاحب پر اختیا ویلو دلته پابندي ده بې شمېره خدایان دي د بندیانو بندګي ده او فقط خبره ده چې د غلامو غلامي ده اته معجوبه ده چې زمونږ زندګي ده اته معجوبه ده چې زمونږ زندګي ده قاضي صاحب دغه ښار چې د اسلام په نوم آباد دی قاضي صاحب دغه ښار چې د اسلام په نوم آباد دی قاتل حکمران دی او مقتول پکې برباد دی د هر سوال او جواب نه د آئین چې آزاد دی خپسه د وطن ده چې په نوم اسلام آباد دی خپسه د وطن ده چې په نوم اسلام آباد دی او قاضي صاحب ته د خپل منصب او ځان خبر نه یې که نه د زور په وړاندې د ایمان خبر نه یې د سمې نه خبر یې خو د ورانه خبر نه یې قاضي صاحب ته له سره د تاوانه خبر نه یې او قاضي صاحب څوک سپین باز کړي قاضي صاحب څوک سپین باز کړي او سزا ورکوي چاله انصاف دلته جولا دی او قانون د جولا جاله قاضي صاحب څوک سپین باز کړي او سزا ورکوي چاله انصاف دلته جولا دی او قانون د جولا جاله کورونه دي که کلی که ملکونه دي کماله د کفر سره درومي خو بې عدله نه کماله دعا به مفتی صاحب کوي به زما آخري لفظ دا دی آمین پې وایه رب کریم او کله چې سړی کمزوری شي د کمزورۍ انتها یا خیره ده او یا دعا ده کمزوري او بې خرته کمزوري شوي یو کریم بادشاه
د خپل حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صدقه پښتون قام له بختور ورځ ورکړي وما علینا الا البلاغ.